الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر الصحابة والتابعين، وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د رمضان المبارک میاشت راکړې ده، او د رمضان المبارک په میاشت کې د الله رب العزت د رضا او د خوشنودۍ او د الله رب العزت په اطاعت کې چې کومه عبادات کوو، نو هغه رنګ کول پکار دی چې څنګه د رب العالمین د بندګانو نه مطلوب دی، بندګانو ته ویلي چې هم دغه رنګ عبادت په کومه کوي. ځکه الله رب العزت روزه فرض کړې، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه باندې الله رب العزت فرض کړې چې څنګه مخکې قومونو باندې، په مخکې خلقو باندې، په مخکې ادیان په خلقو باندې الله رب العزت فرض کړې. یوازې دا مو وایي چې موږ باندې روزه فرض کړې شوه او ماشاءالله چې څوک روزه ونیسي او غلی شه خبرې ونه کړي، غوبلې راغستې څه چل کوي، وایي روزه مې ده. نو لکه روزه دې ده نو ځان له دې ده که نه قوم له دې نیولې ده. که تلاوت کوي غوبل براوالي، که چغې وایي هم په دې بنیاد به جنګ جګړې کوي چې په ما شور بد لګي. ټیک ته بیماري یو ځای ته لاړ شه. حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې بهترین مؤمن هغه انسان دی چې عمل کوي او هغه عمل حفاظت وکړي. نبی علیه السلام نه یو صحابي تپوس کړي د الله رسول د عمل حفاظت به څنګه کیږي؟ و چا سره جنگ جګړه ونه کړي، چا سره ظلم زیاتې ونه کړي، چانا د پردې حق ونه وای، د خپل د ایمان حفاظت دی ته ویل کی. نیکی کول، موس کول، عبادت کول، روزه نیول دا خو ډېره اسانه طریقه ده، خو د دې حفاظت کوونکي د دې حفاظت کول د ټولو نه غټ د انسان دپاره بنیادي مقصد دی. که ته روزه نیسي همدې دپاره چې د الله رب العزت د خوشنودۍ د رضا د پکې شامل نه وي، کور ستا فضول ده، عبث ده، هسې ځان باندې لږه تنده تېره کړه. که ته موز عبادت کې، که تراویح کې، که کلام پاک وای، د الله رب العزت رضا پکې نه وي، هسې فضول دی، ځان ستړی. من صلى یرایی فقد اشرک، من صام یرایی فقد اشرک. چې څومره هم ته عبادات کې پای کې د ذرې برابر ریا دې په زړه کې راوسته، د الله رب العزت رضا دې ته وباسله، بس لاړې غرق شوې، تباه شوې. دا نن سبا مونږ ولې خوار و زار یو؟ یاره پلانکې به څه وایي، پلانکې به څه وایي. لکه د خدای نیکبخته ته د عبادت د خلکو دپاره کې، ته دا منځونه د خلکو دپاره کې، ته دا روژې خلکو دپاره نیسي، ته دا خیراتونه او صدقات دا څومره د غریبانانو سره مدد کوي، نو ته دا خلکو دپاره کې. ستا بخنه به دا خلک کوي که ستا بخنه به د رب العالمین کوي؟ وریاد ساتئ که خدای پاک درته کروڑونه درکړي، که کروڑونو په ځای اربونه خرج کوي، د الله رب العزت رضا پکې نه وي، نو لاړئ تباه شول.
بنیادی د انسان عمل چې دی د انسان نیت دی او هغه نیت چې دی د انسان خالص پکار دی. په هر ځای کې تاسو دا خبره کوم چې معمولی مونږ چای څکو خالص پی ورپسې د کم ځای نه کم ځای ته ځو داسې کوو که نه کوو؟ ولې یار خالص پی راته ملاو شي اثر به لږ ټکور شي. چې کوم ایمان کوم عقیده رب العالمین د انسان نه غواړي خالص، ما ته په هغې کې ملاوټې کوو، ما ته په هغې کې دکلاوي کوو، ما ته په هغې کې هغه سره وباسو چې العیاذ بالله شیطان ته پې هم شرم ورشي. دوستانو عزیزانو د الله رب العزت سره ګورې دوکې نه کیږي، د الله رب العزت سره فراډ نه کیږي، د الله رب العزت سره که ته هر څومره سوي ورته سیاست وکړې او ته ځان هر څومره چست چابک کړي، ګورې الله رب العزت سره نه کیږي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ان قریب زما په امت کې به داسې خلک راشي چې عمل به کوي د ښودنې دپاره، نیکي به کوي د ښودنې دپاره، د نیکۍ په لار به روانې د ښودنې دپاره، د عباداتو نه به رسم او رواج جوړ شي. نن وګوره څوک جومات ته راځي وایي یاره څنګه د چل دی جومات ته نه ښکاري بیا او که نه یار بس چېرته تللی دی رسم او رواج ته جوړ دی. عباداتو کې چې کم فرضي عبادات دي په هغه عباداتو نه څه جوړ شوي دي؟ رسم او رواج. او چې کم څیزونه نه دي کول پکار د هغې نه وادونه شو که خادۍ شوې په هغې کې کوم رسم او رواج دی هغه فرضي شو په موږ باندې. کوم فرضي څیزونه هغه مو رسمي کړل، کوم رسمي څیزونه مو فرضي کړل، ټوټل معامله مو ځان ته الټه کړې ده. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت پیشنګویانو کې دا بیان کړي دي چې د دین چې کوم احکام دي هغه خلکو ته رسومات ښکاري. نن سبا د څومره سیکولر خلک چې رالل دا مولا د ځان نه لګیا دي، دا پلانکې پکې د ځان نه لګیا دی. قرآن دا څوک چې ته د قرآن خبره کوي د قرآن د ټول نه غټ ګستاخ د ټول نه غټ مرتد پکې دغه یو. وجه دا ده چې د ایمان لپاره ستا د دریو څیزونو منل لازمي دي. لومبی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جسم مبارک چې د نبی علیه السلام باندې ایمان راوړي ته مسلمان. دویم چې د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث پنې نو مسلمان، او بیا د حدیثو په تواتر سره د نبی علیه الصلاة والسلام په قول او په فعل سره د قرآن تصدیق شوی. په قرآن کې چېرته شته چې د الله کتاب د ساین پې شته دی د الله یا د پیغمبر علیه السلام چېرته ساین دسخط پې شته، خو د هغې د تصدیق دپاره حدیث دی. د ایمان د انسانانو د ایمان دپاره د مسلمانانو د ایمان سره کلوړ روان دی او ورته ویلي مړه د حدیث خو د ځان نه کتاب دی، دا خو د قرآن خلاف دی او دا خو داسې دی. رو رو مسلمانان کندې ته رو کندې ته برابرۍ غورځوي. مسلمان په دې چته پوهېږي او مولانا علاوتې حق دی وي د مولیانو دکان دی من که دومره ډنګر عوام ما چته نه دی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دین متین را لېږلی، خو د دین متین عمل کولو دپاره تاسو ته را لېږلی، د دې دپاره نه دی را لېږلی چې دلته کې موږ ته د اودس د فرایضو پته نشته او هلته کې موږ ښه ښکلی فیسبوک ته او نیټ ته ناست یو په لاندې په کمنټ کې باندې ولیکو نه دا حق وي، هلته کې د حق او د باطل کمپیریزن لټوه دوره معیار مسیوالی. دوستانو عزیزانو الله رب العزت ټیک ته موږ ته دین را لېږلی، په دې دین کې په دې دین باندې عمل کول پکار دی، فرق نه دی کول پکار. ټول امت نن سبا منتشر دی، اړی دړی دی، ټول عمل آسان دی، کول آسان دی، ما ته ځان ته په زور اګران کړی. هغه ورځ یو کس راغی استاد وي چې جمعې فرض چې غسل کې فرض دی واجب دی سنت دی، ما ته ګوره یو خبره درته کوم که ته هر یو غسل کې اسانه طریقه ده ته تاسو یې مې زده کړئ. نیت چې دی نیت د پاکۍ وکړه، صرف د اودس چاردام هر څه نیت وکړه، خولې ته اوبه واچوه، خوله کنګال کړه 3 پېرې، دا نه چې غړغړې وکړه. غړغړې ګورې سنت دی په روژه کې چېرته ونه کوي. ګورې روژه ما ته ما به یادوئ بیا پوزه او یې پوزې ته دې ځای ته اوبه رانه زه نو غسل طریقه یې زده کړې وې دې دماغو ته یې دې ځای چې پوزه دې ترخه شي ما ته څه کوې په کډو وډو باندې سر یو د مسلو دپاره خو ځان په فیسبوک سم مفتیان جوړ کړي، دلته کې د غسل طریقه نه درځي. ما ورته دوره چې دې نرم ځای ته ټیک شوه، نیت ته د پاکۍ وکړو، د اودس چاردام د هر شي نیت پکې وکړه، وشو ښکلې ښکلې هم په ځان یې اوبه راواچولې، ټول جسم په صابون ووینځه، بیا فوارې ته ودرېږه. نو غسل هم دې وشو، اودس دې هم وشو، چاردام دې وشو، هر څه دې وشو، بس راوځه. دا په دې څومره ټایم لګوي؟ تا خو ستا چې ډېر اسانه کوي، دین دی اسان، تا ځان ته په زوره ګرانه کړی او ځان پسې دې اقبال راغستی، ځان مګې رامګې ملک دې په مخ اغستی، غوبل دې راغستی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دین ډېر اسان را لېږلی، خو چې په طریقه کې چې د طریقې نه خبرې نو هله به پسې ورته عمل به پې وکړو، خو چې د طریقې نه خبر نه د اما د کما د یو نه د بل نه
د یو پیر نه د بل پیر نه دی اورېدلې بس بیا خو به ټنګېږي راټنګېږي هر څه به ګډ بد دي. دوستانو عزیزانو الله رب العزت روژې میاشت را لېږلې هم د عمل دپاره میاشت ده. معمولی عمل دی وکړو په اویا چنده دی سوره فرضي یو مونځ دی وکړو په اویا چنده دی. د دین یو نیک کار دی وکړو په اویا چنده دی. غریب سره د مدد وکړو په اویا چنده دی. د خیر ښېګړه دې چاته وکړه یا دې واورېده یا چا سره د الله ولیانو سره کېناستې په اویا چند دی. دا ټول به د الله رب العزت ورځ په قیامت په تله کې اچوي. شمېرلی کېږي به نه چې څومره پکې اخلاص یې تللی کېږي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.